اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې زرمینې او تورپیکۍ سره اندېښنه وه چې کنډو کلي څخه موټروانان لاړ نه شي نو دوی به غټ تاوان وکړي. اوس به دا واورو چې ملک بهادر او شورا د موټروانانو په هکله څه فیصله کوي. ملک صاحب بهادر خانه دا دی موټروانان هم ټول حاضر دي او موږ او تاسې هم راغلي وو. ښه به دا وي چې دوی سره دا خبره شریکه کړو او د ستونزې حل پیدا کړو. ښه خبره ده انجینر صاحب فریده. ورونو خبرې مه کوئ. کورم ودان ښه ټولو موټروانانو سره خبرې نشو کولی. ستاسو دغه مشر سره به خبره وکړو. استاذه ته دا ووایه چې تاسو ولې موټر درولي نه یې چلوئ؟ ملک صاحب موټر یې په دې خاطر درولي دي چې موږ ته ګټه نه کوي. کومه کرایه چې تاسې ټاکلې ده موږ ته د منلو نه ده. تر څو چې کرایه زموږ په خوښه نه شي موټر یې نه چلوو. یا د الله تعالی نیکبخته کرایه خو ډېره مناسبه ده. اول تاسو فکر وکئ کله چې تیل 2-3 روپۍ قیمته شي تاسو کرایه 10 روپۍ جګوئ خو چې تیل ارزانه شي بیا د کرایه په قصه کې نه. نو اوس دا دی کرایه وټاکل شوه وروسته که کرایه بدلیږي را بدلیږي نو ټول قیمتونه به ورته په نظر کې نیول کیږي. ای ملا صاحب یوازې تیل خو نه دي که نه دا موټر تیل خوري د مستري پیسې پکې دي ټیر ټوپ پکې دی. استاذه ستا خبره سمه ده خو موږ دا ټول شیان په نظر کې نیولي دي. دا کرایه ډېره مناسب ټاکل شوې ده. صرف فرق همدومره دی چې دغه کرایه وصولي شوله او تاسې ټولو ته پته ده چې د اصولو پورته هېڅ څوک هم نشته دی. انجینر صاحب فریده تاسې اصول ټاکلي خو موږ پکې غر کوئ. لږ خو موږ ته مو ګورئ موږ بچیانو ته څه ګټو که نه. چې قناعت وکړئ دا هم ډېرې دي. د ولس سره ظلم نه دی پکار. ولې دا موږ ولایت ولسوالۍ ته ځو راځو نه دومره مصرف د موټر نشته دی. که زه تاسو ته یوه خبره وکړم خارجي هېوادونو کې هلته د کرایه دپاره اصول ټاکل شوي دي او بیا هېڅ څوک د دغه اصولو څخه سرغړاوی نشي کولی. انجینر صاحب یعنې تاسې خپله فیصله نه ماتوئ؟ استاذه د شورا فیصله نه ماتیږي. خوښه ستاسې چې اوس فیصله منئ که نه بدلېدی نشي. ملک صاحب بادرخانه چې فیصله نه بدلیږي نو موږ هم خپلې موټرې نه چلو. نوره خوښه ستاسو. زه یې هلکه چې ځو تې یا د الله تعالی نیکبخته ته راوګرځېږه. ملا صاحب چې کرایه زموږ په خوښه نه شي نه یې منو. استاذه په اخري ځل واوره د کرایې په هکله فیصله هېڅکله نه بدلیږي. سمه ده تاسو موټر ودروئ مې چلوئ. زه به د ولسوالۍ بازار نه نور موټروانان راوغواړم. هغوی به د دې کلي سوالي وړي راوړي خو چې تاسو بیا دا ونه وایئ چې د نورو ځایونو نه موټرې ولې راغلي. ملک صاحب بهادر خانه دې استاذ ښه ونه کړل. ملا صاحب غم یې مه کوه که یې ښه وکړه که بد موږ پوهېږو چې کیسه د کوم ځای نه خرابه ده. دا د موټروانانو خپله فیصله نه ده چې موټرې ودروي. دوی لمسول شوي دي. شبانې ګوره تا ته به مخکې ویل چې هغه چلم راوړه تر اوسه دې را نه وړو. ودا بیت پلاره څه کې اوس د ماشومانو په مخ کې چلم څکې ورشه ماغلته په خپل ځای کې پروت دی برنډه کې چلم ښه په ارام هلته وسکه. په ارام یې هلته وسکه. هېڅکله دې زما خبره ونه منله. مورې دا پران مې ولې غوسه دی دا خو ماله به پکار نه وي. نه تا سره یې څه کار دی دا بیت پلاره وګوره که نه نجلۍ کې دې زړه وچو. ستا د لاسه دا ستا د لاسه. پلاره نو ته ولې په غوسه یې؟ لورې تا ته په غوسه نه یم په غوسه یې دې مور ته یم. د دې خبرې او کارونه داسې دي چې ما په غوسه کوي. ښه ده بیت پلاره اوس غوسه توکه بس دی ماشومان درنه ډارېږي. ولې سبا و بلای مو چې ډارېږي رانه ما چې میندې نه ډارېږي غوسه کړی یم ته او خبرې ملاته کې. نو آخر ما په څه شي غوسه کړې وسړیه خو چلم دی هغلته پروت دی ورشه ویسکه. یوازې د چلم خبره نه ده همدا تا راته ویلي چلم اچکل کله جي نو ځان سره خپلوان بوزه. نو ولې دا مې څه درته بده خبره کړې ده
څوک هم چې د واده نیټه ټاکي خپلوان ځان سره بوزي. خپلوان خو بوزي خو چې خپلوان او خپلواني زما خو خپلوان نه دي، دشمنان دي دشمنان. همیش راته کارونو کې خنډونه پیدا کړي دي. نه مې د میوه ګل لاله نه خیر لیدلی او نه د تازه ګل نه. وګوره اول یې راباندې دعواداره جلۍ وکړه، اوس چې واده کوم نو تازه ګل وایي د کوژدنې وخت لا دومره نه دی شوی او هلک او جلۍ م لا دومره عمر نه دي. ما ویل چې په خدای که خو ستاسو خبرې واورم، راووتمه هېڅ ترې روان شوم. نو تا خو به د تازه ګل خبرې اورېدلې وې که نه؟ او چې نور مې ماغزه تاوده شوی وی. تازه ګل موږ په لانجه اړی په لانجه، ځکه خو راباندې اوس د واده مخه نیسي. وایي چې لږ صبر وکړه، خو زه خیر خدای به خیر کړي. زه به داسې وګڼم چې زه د ساره خپلوان نه لرم. الماس ځای ته به همداسې لاړ شم، خو چې هغه مې خبره واوري او خبر ورسره خلاصه کړم په واده کې راته هغه او دغه ونه کړي، بس چې نیټه وټاکو. ورشه خدای دې پکې خیر واچوي. اوس چلم څکې که نه ځې؟ خود به یې څکمه نو نازو لوري، داسې برګ برګ مه راګوره ښه. دا ټول دې د مور د لاسه، تا ته زه هېڅ هم نه ویم. ته خو زما خواږه لوري دوا کوه چې د عابد لالا د واده نیټه دې وټاکو. ترورې هغه وګوره عبدالرحیم او نادیه دواړه راغله. شکر دی چې راغلل. راځي به نه خپل کور یې دی. راځئ راځئ، خدای م هر کله راوله. جوړم کنډه ومه شه، خدای د بد نظره وساته. عبدالرحیمه زویه ستړی مه شي. ژوندی اوسې ترورې، ژوندی اوسې. عبدالرحیم لالا په خیر راغلی. ښه ده چې خورې. نادیه تم ستړی مه شي. سلګۍ ژوندی اوسې. نادیه لورې ستړی مه شي. قربان دې شمه، ستړی شوی یې که نه؟ نه مورې ستړی نه یمه، مونږ خو داسې په چکر چکر راغلو. ترورې زه به لږ د چای غم راوکم. نه سلګۍ ځان مه په عذابوه، مونږ چای نه څکو، بېرته ځو. ولې به بېرته ځئ؟ اله سلګۍ ځه چای تیار که. دوی ستړي ستومانه راغلي دي او بې چایه به ځي. څه شوه چې لاړه که نه؟ ځه نغري ته لاړه. عبدالرحیمه زویه پیسې دې ماتې کړې؟ او ترورې دا واخله ستا پیسې. خدای دې له هره غمه وساته. ما خو تاسو ته ویلي و که نه چې سلګۍ په دې پیسو خبره نه ده او نه جعفر خبر دی، نو ځکه مې چې ورپسې ولېږله. او نادیه ته خو پوهېږې که نه؟ تا ورته ولې ویلې چې چای نه څکو؟ مورې نو هغه خو د کور ښځه ده. د کور ښځه ده، خو نن سبا په چا باور نه دی پکار. دا 100 روپۍ مې لاس کې دي، دی نه به م سبا خلاصه یم. رښتیا عبدالرحیمه زویه د نرخونو معلومات دې وکړه؟ او معلومات مې وکړل. که رښتیا درته ووایم نو په ولسوالۍ بازار کې م ډېره قیمتي وه. یو شی به چې مخکې په 500 کلدارې ورکوو، هماغه اوس په 400 افغانۍ ورکوي. نو مورې ته اوس په دې باندې ښه پوه شه چې سردار اکا ظلم نه دی کړی. هغه چې بازار نه سودا قیمته راوړي نو په کلي کې به خو خامخا قیمته خرڅوي. 100 روپۍ خو به هغه هم ګټي، ځکه ځان یې د کار نه ویستلی دی، دکان یې جوړ کړی، خپله پکې کیني، وراره یې پکې کیني، نو پیسې به نه ګټي. ځه ورکې که بس چې هر څه دي وي به. سلګۍ چای زر راوړه. مطلب شاه موږ خو خپلې موټرې مدرولې، خو ملک بادر او شورا خپله فیصله نه ماتوي. یو استاذه خو ماته به کې تاسو خو لږ صبر وکئ. داسې خو نه کېږي که نه چې تاسو خپلې موټرې ودرولې ګولم کړې نو دنیا ورانه شه او شورا او ملک بادر به خپله فیصله بدله کړي. ګوره دې کې به صبر کوئ صبر. ګوره مطلب شاه د صبر نه خبره ووته، ورانه شوه. څنګه ورانه شوه؟ ولې؟ ملک بادر وویل چې تاسې موټرې ودروئ مه یې چلوئ، زه به د ولسوالۍ بازار نه نور موټروانان راوغواړم. نو تاسو په دې خبره باندې وډار شوئ؟ خود به ډارېږو چې نورې موټرې راوستې، موږ خو بیا وروسته موټرې نشو چلولی، هماغوی به چلی، همیش دپاره تاوانیان شو. بس مطلب شاه مجبور یو چې په همدې کرایه باندې ګزاره وکړو. دا اوس هم موږ ډېر تاوان وکړ. کله م تاوان کړی، خو د ملغني درته پیسې راخلم که نه؟ ګوره مطلب شاه ملغني موږ ته دومره پیسې نشي راکولی لکه موږ چې څومره هره ورځ ګټو. موږ خو د ورځې ډېرې پیسې ګټو. بس همدا کرا مناسبه ده، سر په خوږول نه دي په کار.
هاي هاي لاړی تېښته م وکړه وی خیراړې د یوه ګزار سره لاړې ما سره خو یوازې ستاسو د ګټې غم و ګنې په ما هېڅه که ستاسو کرایه لږه یو که ډېره او رښتیا اوس هم یوه مشوره در کوم دا کرایه کمه ده دا به راسره ومنئ خو که داسې وکئ چې تاسو لږ بیدار شئ او د یوې پیرې په ځای 2 وکئ نو ګټه به هم ډېره شي مطلب دا چې دا خپلې موټرې لږې تیزې وچلوئ د ملک بهادر د خاندان هم خلاص شئ چې ګوندې تاسو هسې کومه خامه بهانه نیولې وه مطلب شاه دا خبره دې اوس ښه وکړه مجبور یو چې همداسې وکړو رښتیا هم که چېرته د ورځې 2 پیرې وکړو ګټه م یو په 2 کېږي آفرین ګوره که نه فکر دې پې ورسېده عجب ګوله پیاله ماړه وه چې وسکه نه نه بس دی ډېر مې وسکه الماس خانه زه خو راغلی یم چې د خیر سره د خپل حیا د کوره کړم نو په ګیا باندې څه شی کې څه غواګانې خو دې نه دي ساتلي ګیا نه حیا درته ویم ویمه چې دا د پرخې عابد واده د خیر سره وکړو راشه ماما زوی دې لیونی دی دله کلی ورکه ولې خیر خو دی بله ورځ دې کوژده وکړه او نن دغه دې واده پسې راغلی نو ولې واده به زوی ته نه کوم ستا په کاله کې به ناستی ومې نه اورېده څه دې ویلې ما ویله چې واده به زوی ته نه کومه دا لور به دې ستا په کور ناستی ناسته به نه یي واده به یې کې خو لږ څه شرطونه دي مرګړی غوږ دې دی واده اورېدو څه شرطونه او هغه شرطونه لا پاتې دي ښه او چې پوره یې نه کړي مرګړی غوږ دې دی واده ماده رانه په سترګو هم نشي کتلی ښه الماس خانه دا په تا باندې څه چلو شو دا شرطونه مرطونه پکې د کوم ځای نه راغله شرطونه وو خو ته په کوژده کې ناست نه وې ښه چې ما درته ویلي وې او وراره او ورور ته دې ما ویلی نه شو ځکه چې شرمېدم مرګړی غوږ دې دی وا دې اورېدو وا مې اورېده خو اوس وایه د څه شي شرط دا دی ښه چې ولورو داسې بنډل به راته مخکې کېدې ښه مرګړی وا دې اورېده غوږ دې دی بیا به واده وکړې څه ولور دا ته سړی وه الماس خانه زه ډېر ښه ویم ښه او ډېر ښه وې هی تازه ګوله نو دا په کوم غم دې واړولم څه دې ویلي هلکه خبرې لږ په تیزه کوه ځان سره مه بڼېږه ځان سره نه بڼېږم چې ته نه اورې دا بېله خبره ده ګنې زما غږ خو دې ټول کلي واورېده اوی هی تر اوسه خو نه ولور و نه ملور ما خو د دې غمه ځان ساته سلګۍ عبدالرحیم او نادیه خو مونږ کر نه و راغلي عبدالرحیم مې لرې نه ولیدو یوه ښځه م ورسره وه ما ویل چې مونږ کر راغلي یو که نه مرکز ته همدا مونږ کره راغلي یو هغه وخت ته په کور کې نه وې خو ولې دې دا پوښتنه وکړه هسې په دې فکر کې مې یوه خبره راځي د څه شي خبره ولې سلګۍ د مور مې کومه خبره روانه کړې ده خو مونږ ته حل نه وی وی دا ته څه وې څه خبره به روانه کړي هغه تېره ورځ مې مور هلته ورغلې وه او نن دوی دواړه راغلي وو نو خامخا په منځ کې څه خبره شته خو مونږ ته ناخبره یو هېڅ هم نشته دی اندېښنه مه کوه نادیه د دې کور لور ده او عبدالرحیم یې زوم دی نو راځي به خو خامخه او ته هېڅ فکر مه کوه که څه خبره یي اول خو به مونږ خبره او که مونږ نه خبره پټوي نو تور پسې غوږ مه وړه څنګه به ورپسې غوږ نه وړم ما سره دا اندېښنه ده چې مور مې کومه ستونزه کې نه وي مونږ نه به خبره پټوي سبا به د خلکو د خندا شو خندا خلک به یې وګوره د مور خدمت نشي کولی خدمتونه په زوم باندې کوي زه بیا دا خبرې چېرته زغملی شم هېڅ هم نشته اندېښنه مه کوه او که عبدالرحیم یې څه خدمت وکړو هېڅ خبره نشته دا خو څه بده خبره نه ده ولې دا ته زما پلار سره مرسته او همکاري نه کوې زه یې کومه ویم چې د مور خدمت زه په خپله وکړم نو ښه ده
هسې نه چې دا مور رانه پټه په زړه کې خفی. خدای به خیر کړي، هېڅ هم نشته. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې الماس خان له عجب ګل څخه ولور وغوښته او دا یې ورته وویل چې ولور رانه کې واده نشته. نو د الماس خان په څېر شرطونه چې د زوم کورنۍ ته سخت تمامیږي په خپلوۍ باندې څه تاثیر لري. په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0283 33 55 02 شپږ شپېته 33 55.